د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ډېرو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې به تاسو په عنوان کې لیدلي موضوع ده چین په افغانستان او پاکستان کې د کوم هیواد ډېر ملاتړی او کلک پې ولاړ دی. په دې دا موضوع ده، خو د دې سره سره موږ دلته یوه بله موضوع باندې مو سره په دغه خبرې کوو، ځکه دا ټول یو بل سره اړیکې لري. ټي ټي پي او د لوی افغانستان مفکوره او بیا پی ټي ایم او د دوی په منځ کې توپیر څه دی، دا دواړه څه غواړي، په دې به موږ سره خبرې کوو. خو لومړی دا دغه چې دی مسله د چین چې دی دا ډېر کلک د پاکستان ملاتړی دی او موږ د اوسنی نظام چې دی دا چې کله د چین او د پاکستان سره خبرې اترې کوي باید ډېر زیات په احتیاط باندې وکړي، ځکه چې د چین ډېرې ګټې د پاکستان سره تړلې دي. ځکه یو خو د پاکستان تقریبا نفوس ډېر زیات دی، د افغانستان څو چنده دی، او هغه د پاکستان یو ډېر ملاتړی هیواد دی، ځکه هغه د هند په مقابل کې جګړې تیراپارۍ او جګړې پرې کوي، ځکه چې د هند اقتصاد ضعیف وي. نو چین د دغې لارې غواړي چې همیشه هند ووایي. نو بیا افغانستان سره هغه رقم اړیکې نه لري لکه څنګه چې د هند سره د پاکستان سره لري، او همیشه به دې چې کله کومه تړون کوي د افغانستان سره او په هغې کې پاکستان هم شامل دی، نو د دې دغه چې دی وزن هغه به د پاکستان په طرف کې پروت وي، ځکه چې هغه همیشه به غواړي چې پاکستان خوشحاله وساتي، ځکه چې د هغې هغه ډېرې هغه مضبوطې اړیکې چې دي هغه د پاکستان سره دي. اوس چې دا سیپیک چې جوړېږي په دې کې هم هغه لکه مخکې د واخان کریډور چې په نوم باندې چې افغانستان غوښتل چې د راسن د چین سره خپله دا جوړ کړي، هغه هم چینایانو چې دی په هغې کې هغه څومره دلچسپي چې وه هغه یې پکې وانه غوښتله، او د هغې په ځای باندې دغه پاکستان هغه سیپیک چې و هغې ته افغانستان ته ویل چې تاسو افغانستان ته تاسو هم پکې شامل شئ، دغه د سیپیک په تړون کې او دا کریډور چې دی دا به د افغانستان ته هم درتیر شي، د دې د لارې به دغه نورو هیوادونو ته هم بیا دغه لاره پرانیزي. خو داسې چلی چې تر څو پورې چې کله موږ ګورو دا حتی هغه د چینایي دا کوم اپونه چې دي یا کوم دغه چې دي لکه مصنوعي ځیرکتیا چې دا اوس نوي اپونه راوتلي دي لکه چات جی پی ټي شو، دغه ډیپ سیک شو، داسې نور دي، خپله اسسټنټ ګوګل دی، دا چې دي که تاسې کله د پاکستان د لوی افغانستان په اړه خبرې کوئ نو د دغه جواب چې دی د ډیپ سیک نو هغه چې دی هغه به چې کله د هغې جواب راځي هغه پښتونخوا د پاکستان خاوره بولي په خپل هغه دغه کې چې دا کله جواب درکوي، هېڅکله به دې طرف ته را نه شي نه چې دا د افغانستان خاوره ده. که داسې موږ چات جي ټي پي او دغه نور ګورو نو هغه به وایي چې دا یو خاوره ده د افغانستان او اوس د پاکستان سره ده، نو بېرته افغانستان حق لري چې دغه خپله خاوره کې مبارزه وکړي او دغه د لوی افغانستان سره وتړلی شي. د هغې دپاره دغه هغې چې کله غواړي دغه رقم ځوابونه ترې وغواړي نو هغه دغه جواب درکوي، مګر که د ډیپ سیک نه وغواړي هغه به هېڅکله دا رقم تا ته جواب نه درکوي، بلکې هغه خاوره د پاکستان خاوره بولي او هغه وایي چې دا د یو آزاد هیواد خاوره ده، نو ځکه دې په خاطر باندې هغه تا ته دا بل رقم جواب نه درکوي. دغه شانته که موږ هر تړون افغانستان که اوسنی نظام کوي که وروسته کوم نظام کوي او بیا وروسته په راتلونکي کې کېږي، باید همیشه دې ته باید ډېر زیات فکر وکړي چې دغه هیواد چې دی د چین هغه هېڅکله پاکستان نه خفه کوي او هېڅکله به داسې یو تړون د افغانستان سره لاسلیک نه کړي چې د پاکستان په ضرري او د افغانستان په ګټه باندې. نو موږ باید همیشه چې کوم تړونونه لاسلیک کوو د نورو هیوادونو سره نه باید د خپل هیواد هغه ګټې ته پکې باید ډېر زیات وګورو او ډېر په ځیرکتیا سره دغه رقم تړونونو ته لاړ شو. نو دغه موضوع بل دا کار دی، موږ ټي ټي پي لکه موږ همیشه باید دا فکر وکړو چې دا ټي ټي پي غواړي څه، ټي ټي پي څه غواړي. نو ټي ټي پي چې دی لکه موږ داسې
فکر کوو چې دا د لوی افغانستان غواړي، خو لوی افغانستان دا زه چې اوس د سلایډونه راوړم دې کې به تاسو ته پته ولګېږي چې د دوی اصلي مفکوره څه ده. آیا ټي ټي پي د لوی افغانستان جوړول غواړي؟ نو زه دې بل سلایډ ته ځم. ټي ټي پي څه غواړي؟ د پاکستان دننه اسلامي قانون او نفوذ، د قبایلي سیمو لپاره واک او خپلواکي. دا غواړي چې قبایلي سیمې بیرته خپلواک شي او داسې شي لکه پخوا چې د پاکستان دغه فوج چې دی دا باید د ځای نه وځي او دغه سیمه چې ده دا باید همداسې دغه قبایلي سیمې چې کوم یو پخوا چې به د پاټا ویلې چې دا چې دی دا باید همدغه رقم هغه نیمه خپلواکي ولري او د پاکستان فوج ورنه ووځي. نو دغه یو شی دغه غواړي. بل دا د فوج سره جګړه او خپلو بندیانو خوشي کول. د فوج سره جګړه غواړي ځکه دا خپل غوښتنې چې دي لکه پی ټي ایم چې خپل غوښتنې کوي هغه سوله ییزه غوښتنې کوي، هماغه د عین له لارې هغې هم غوښتنې کوي. اوس دغه اصلي بحث ته راځو، مګر دا چې دی بیا چې دې غوښتنې نه منلې کېږي نو ټي ټي پي چې دی هغه به د دې دپاره عملي میدان ته وردانګي او د خپله د زور نه هم کار اخلي. مسله داسې ده چې پی ټي ایم چې دی هغه هم غواړي چې لومړی پښتانه چې دي لکه د هغې ته داسې پوهاوی ورکړي چې تاسې د پنجاب په تسلط کې سئ، د پنجاب دلته واکمني ده، پښتنو ته واک نه ورکوي، هغې د هغه خپل حقوق چې څه دي انساني حقوق چې کوم دي او کوم د دوی وسایل دي هغه دوی ته نه ورکړل کېږي. او که دوی په هر رقم وغواړي، که په سوال زارۍ وغواړي هم نه ورکوي، که په لاریونونو، که په احتجاجونو، که په هرتالونو، که په هر شي هغه دوی ته نه ورکوي. نو هغه تر دې پورې دغه خپل هغه کوم حقوقونه یا جدوجهد چې دی هغه روان کړی دی. ټي ټي پي داسې دی چې دوی هم اسلامي نظام غواړي. پخوا چې هغه د ناټو چې دلته وه او امریکا وه نو د هغې په خلاف باندې غوښتل چې لکه طالبانو سره کلک ملاتړ ترې وکړي او غوښتل چې دغې د لارې خپل هغه جهاد ته یا جدوجهد او جهاد او دې شیانو ته دوام ورکړي. خو اوس خو امریکایان نشته دي، خو هغې بیا هم هغه خپل هغه اسلامي کومه غوښتنه چې ده هغه د پاکستان نه کوي، ځکه وایي چې دغلته غیر اسلامي نظام دی او باید دا بدل شي. که په نور ځای کې نه بدلېږي خو په پښتونخوا کې باید بدل شي او دلته اسلامي قانون راشي. نو دیو دپاره دی یو عملي کار کوي. نو چې عملي کار کوي بیا هغه کوم د پنجاب فوج چې دی هغه خو داسې یو فوج نه دی چې اسلامي فوج وي، نو هغه خپله امریکایانو او انګریزانو هم دې په خاطر جوړ کړی دی چې هغه یو ډېر لیبرال او آزاد سیکولر فوج اوسیږي. نو هغه هېڅکله د اسلام نه دفاع نه کوي هغه فوج، بلکې چې کوم ځای کې اسلام پاله یا چې غږ پورته کېږي دوی ځپي. نو دغه مسله چې ده نو دوی بیا دا بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې دغه چې دی د ټي ټي پي دا بیا د لوی افغانستان غوښتنه وکړي، ځکه ټي ټي پي په ښکاره ډول د لوی افغانستان جوړولو غوښتنه نه ده کړې. ځینې نظریاتي هیلې یا پښتون ملتپالي نظرونه شته، یعنې ځینې نظریاتي هیلې دي یا پښتون ملتپاله چې دي هغه نظرونه په دوی کې شته دی چې د لوی افغانستان غوښتنې کوي. خو د دې تمرکز د پاکستان دننه د اهدافو پوره کولو دي. لکه دیو دغه کوم ما چې مخکې دا وویلې لکه څنګه چې مې ویلې چې اسلامي نظام راوستل، دغه د فاټا بېرته پخواني حالات ته بوتلل چې باید دغه ځای نه د پنجابي فوز وځي او دا سیمه بېرته دغه طالبانو ته په حواله شي. خو دا خپله هم یو ښه کار دی ځکه دا ورو ورو هغه لوی افغانستان ته تګ دی او خپلواکي اخیستل دي. نو بیا هم داسې پسې ځو به لنډیز یې داسې دی چې د لوی افغانستان رسمي هدف نه لري لکه ټي ټي پي. اوسه پورې داسې خاص څه نه دي ویلي، نو کوم په خپرونو کې راغلي یا که په خپلو منځونو کې داسې ویل به یې کلي یا به یې شی کوي، خو په میډیا کې داسې نه دي راغلي، یا به زموږ د مخ سترګو نه تېر شوي یا ما لوستلي نه دي یا موږ لیدلي نه دي. نو که دا بیا خپله که چېرته ټي ټي پي کوم وخت کې کوم په دې باره کې کانفرانس وکړي او یا څه په خپل سایټونو کې واچوي نو موږ بیا وګورو، بیا به په آینده کې بیا چې موږ خبرې کولې د هغې د مطابق بیا کوو. د دوی تمرکز د پاکستان دننه اسلامي قانون نفوذ او د فوج سره جګړه ده. ما چې څنګه مخکې ویلې هغه جګړه ده دا یې رسمي دغه دی. خو لوی افغانستان یوازې نظریاتي هیلې دي نه رسمي هدف. اوسه پورې دا د دوی سره کېدای شي دا فکري دا سوچ به ورسره دا مفکوره به ورسره د لوی افغانستان، خو دا لا اوسه پورې دوی ښکاره کړې نه ده. کېدای شي د وخت سره د لوی افغانستان غوښتونکي هم شي، نو دا کېدلی شي بیا د وخت په تېرېدلو سره دا غوښتنه دوی هم وکړي. نو دا خو دغه د ټي ټي پي دغه موضوع خو بل داسې کار دی زه دا لرې کوم دا خپل خبرو ته لږ دوام ورکوم، بیا بر اساس یې خبرې وکړي. خو زه لږ د خپلې خبرې چې دي
دا کوم برابروم چې دا ختمېدل ته دغه شي. نو همداسې دغه چې دی پښتون ژغورنې غورځنګ هغه هم دغه غوښتنې لري چې باید پښتنو ته په خپلو وسایلو حق ورکړي. پښتانه چې دي د هغوی دلته د پښتونخوا ژبه چې دا دلته په پښتونخوا باندې واکمنه شي. دا مخکې عوامي نېشنل ګوند او دغه ګوندونو دا غوښتنه نه وه کړې، مګر ما څو ځلې خپله دغه نه د غږ اورېدلی دی د منظور پښتون نه. هغې خپله ویلي چې باید زموږ ژبه زموږ په خاوره باندې واکمنه ژبه دا دفتر ژبه شي او د زده کړو ژبه شي. دا خبره چې دغه کړې وه پښتون ژغورنې غورځنګ. نور خو هغه لومړۍ خبرې خو ځکه هلته خو دوی داسې ازادانه پالیسي خو اوس نه شي خپلولی چې سم دواره ووایي چې موږ لوی افغانستان جوړو. ځکه هلته ځینې مشکلات هم دوی لري، ځکه دوی ټارګېټ کیلینګ د لارې بې وژل کېږي، هغه هدفي وژنو کې بې وژل کېږي، پورته کېږي، بندیان کېږي، زنداني شو. لکه اوس هم علي وزیر لا اوسه پورې بندي دی. داسې د ټي ټي پي ډېر کسان هم د حکومت سره بندیان دي. دا یو قرباني غواړي، شهادتونه غواړي، ځکه دا کار داسې اسان کار نه دی. یو بل کار دی چې دا هم ډېر ضرور دی، ځکه ما غوښتل په دې باندې خبرې وکړم. دا داعش خراسان په نوم باندې چې هغه دغه دی، دا ګروه چې دا پاکستان بیا جوړه کړې ده، دا د افغانستان د اوسني نظام خلاف باندې جوړه کړې ده. خو دا نظام چې دی نن دوی رسمي اعلان کړی چې دا به د بلوچانو هغه چې ازادي غوښتونکي دي او د پاکستان نه ازادي غواړي، دوی لکه دغه چې دي دغه بلوچستان لیبریشن آرمي چې ورته وایي، یعنې چې دغه ازادي غوښتونکي دي دوی خلاف باندې به دوی عملیات خپل شروع کوي. دغه به هم شروع کوي او بیا دوی ویلي چې هغه سوله ییزې مظاهرې چې د پاکستان کې چې د بلوچان کوم بلوچان ورک شوي دي او لاپته شوي دي، د هغې په دغه باندې په خلاف باندې که چا مظاهرې کولې، نو دوی ویلي چې موږ به بیا د هغې په مور او پلار به په خپل هدفي وژنو کې دغه کوو، د منځه وړو او په هغه ځایونو کې به هم بمونه خلاصوو. نو دا نن داسې دغه شوې د اعلامیه خپله خپره کړې ده. خو دا ټول د پاکستان دغه فوز دی، خو ځکه دیو د یو قسم نه د بل قسم وژنې کوي چې سره بهانه باندې دغه پښتانه او بلوچان په خپل منځ کې سره په جګړه اخته کړي. او ما چې کوم خبر واورېدو د خبرې هم په پښتو کړې وې. نو دغه مسله داسې ده چې دلته په کار دا دی چې موږ پښتانه ډېر هوښیار واوسېږو، د بهراني سیاست همداسې باید جوړ کړو چې صرف د افغانستان ګټو ته پکې وګورو او په داخل کې هم داسې یو یووالی راولو چې ټول دلته چې دا څه قومونه اوسېږي دا سره یو اوسېږي د بهرني دښمنانو په مقابل کې او د داخلي ایجنټانو په مقابل کې باید دوی هم متفق او په اتحاد باندې اوسېږي. او دغه شانته چې دغه ځای کې د پښتونخوا کې چې کوم دغه روان دي، کوم د فوز خلاف چې کوم دغه لاریونونه روان دي یا مزاحمت روان دي، دا باید داسې منظم شي او په داسې یو هوښیارتیا سره مخکې لاړ شي چې تلفات کمي او هغه موږ چې کومې غوښتنې دي چې هغه په اسانۍ باندې لاسته راوړو او لوی افغانستان ته یو ګام نور هم ورنږدې شو. اول خو خاص کر د اوسني د افغانستان نظام ته دا پکار ده چې موږ هلته چې دی خاص کر په اقتصاد باندې ډېر کار وکړو. څومره زموږ اقتصاد ښه کېږي دومره به خپله په افغانستان کې امن راځي او پښتانه به نور هم د اسلام آباد نه به سترګې د کابل په لوري باندې کېږي. نو ډېر کار په اقتصاد باندې پکار دی، د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې پکار دي، د ټولو سره تجارت پکار دی او مګر د خپل هیواد ګټې به موږ ته لومړیتوب لري. راسا صاحب تاسې خپلې خبرې وکړئ نو بیا به پروګرام راته وکړو. دا تلیفون د کش کول نه داسې خو سره وي راسا صاحب، که نه بیا د زه دغه کومه ده تا کوټې کوم ځکه دا دغه ښه بیا نه ښکاري، نیم دغه خالي دی. خاص به دا رانږدې زه بیا داسې رانږدې کړم، زه صحیح ده زه داسې ښه راځي. باورا صاحب ډېره زیاته مننه. باورا صاحب تاسو ته او د لوی افغانستان د تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه او احترامات. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي. نو باورا صاحب د تل په څېر هم ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده او ډېر ستراتیژیک دغه مور باندې بحث هم ورباندې وکړو، یعنې واقعا چې ډېر په زړه پورې بحث وکړو او تاسې تقریبا ټولې خبرې وکړلې. خو زه راځم د چین په ارتباط باندې چې اوس چې د چین په دې وختونو کې د پاکستان سره ډېره زیاته همکاري ده او ورسره لري او همغه ډیپلوماتیک اړیکې مو سره ډېرې ښې دي او تقریبا یعنې حتی مستقیما د پاکستان تر شا ولاړ دی.
دا چې په افغانستان کې د چین ستراتیژي څه ده او مثلا دی اوس هغه د ټي ټي پی سره د هغو سره اړیکې څنګه دي. زه د بورا صاحب د چین په ارتباط یو څو خبرې کوم چې چینایان چې دي د همیشه خپلو ګټو پسې ګرځي، یعنی خپل هغه ملي ګټو پسې ګرځي، هغه چې په د دیو پکې ګټه هغه کار کوي. او که اوس مثلا که هغوی غواړي چینایان غواړي که دا د دغه لاره چې د بدخشان د لارې چې دا سړک اوس تېرېږي دا د هغو په ګټه دی، ځکه چې یو خو به دغه زموږ شمالي ولایتونه دغه د تجارتي برخه کې یعنی سهولتونه به ورته پیدا شي، حتی تر اسیایي میانه پورې تر پاکستانه پورې. نو د کې هیڅ شک نشته دی، خو ولې چینایان همیشه اوس هغوی په دې لټه کې دي ځکه چې د هغو دغه اساس یې دلته یو ورور پوښتنه کړې ده، خو زه خیر هغه ستاسو خبرې بیا دماغه ځای دوام ته ورکړي. دا وایي ځکه ټیک ټاک یې کړې ده که نه، ځکه ټیک ټاک مونږ ته دلته نه ښکاري خو دغه ښکاري مونږ ته چې په فیسبوک باندې څوک زمونږ نه پوښتنه وکړي بیا مونږ ته په سکرین کې ښکاري، مګر په ټیک ټاک کې چې وکړي هغه مونږ ته نه ښکاري. نو هغې پوښتنه کړې ده آیا ستاسو په نظر لوی افغانستان د پښتون قوم په دغه حالاتو کې ممکن دی او که نه دی؟ نو دې جواب به زه وروسته ورکړم. ما خو مخکې اوله کې لږ تبصره کړې وه، بلې دا کړې اول خو سلام اچولی دی دغه ورور، وعلیکم السلام، سلام علیکم. آیا افغانستان چین ته لوړه ستراتیژیکه فایده نه لري؟ نو په همدې باندې ما مخکې لومړی خبرې کړې وې، کېدای شي تاسو نه تېرې شوي وي، خو بیا به وروسته که وشو انشاءالله تعالی بیا به پرې خبرې وکړم. را اساسه تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوئ. هغوی پوه شي نه چې د هغوی دغه به پسې زه د دې موبایل د لارې ګورم د دوی دا سوالونه. دا ډېر ښه کار دی بورا صاحب، ځکه چې هغه دوستان بعضې همدې په خاطر ناست دي، همدې خبرو ته ناست دي، نو حتما ورته پوښتنه ورته پیدا کېږي او غواړي وضاحت وغواړي که نه، نو هغه څه چې د هغې زموږ په امکاناتو کې نو هغه به ورسره شریکوو. دا ډېر ښه نظر دی. نو بورا صاحب اساسي خبرې ته راځم، چینایان چې دي دی ټول عمر فقط هغه خپلو ګټو پسې ګرځي، خپل بزنس پسې ګرځي. یعنې که تاسې وګورئ اوس د دنیا تقریبا په هغه د تجارت په لحاظ باندې اولنی ملک دی چې حتی په داسې ملک باندې چې هلته به د چینایي یو مال نه یا دا د چینایي کم دغه باندې، یعنې دی اوس غواړي چې حتی ټولې دنیا سره د دې اوس هغه په تجارتي لحاظ باندې ډېرې ښې اړیکې لري اوس چین او افغانستان او پاکستان سره د دې په خاطر باندې غواړي چې هغې سره اړیکې د هغې ځکه چې یو خو د پاکستان نفوس زیات دی او بل هلته پاکستان انرژي لري. انرژي په دې معنا چې هلته نفوس ډېر دی، خلک ډېر دی، کولی شي د هغو د خلکو نه هلته استفاده وکړي او دوی ته ډېره په ارزانه او په ډېر مناسب قیمت ورته تمام شي. مثلا که هغوی وغواړي هلته یا فابریکې انتقال کړي یا نور، نو دې په خاطر باندې دغه پاکستان هغو ته ډېر زیات ارزښت لري. ولې زموږ هیله دا ده چې کله چې چینایانو سره په افغانستان کې د څه شي په ارتباط کم تړون کېږي یا لاسلیک کېږي، باید ډېر زیات افغانان هوښیار واوسېږي، ځکه چې هغې فقط د هغو دغه تاریخ ته په کتو سره چې چا سره چې کوم شی کړی دی فقط د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې هغو هر کار چې که چا سره کوم لاسلیک هم کړی دی، یعنې چې د دې یو ګټې پکې نه وي، هغه اصلا هلته جالبیت نه لري هغو ته، یعنې جالبه ورته نه دی چې هلته راشي. خو حتما دی پوهېږي چې په افغانستان کې ډېر ښه طبیعي زیرمې دي، بیا خصوصا دغه اوس چې دغه کومه دغه څه شی ورته وایي لیتریم ورته وایي که څه ورته وایي چې بیټریګانو کې استعمالېږي، یعنې د افغانستان ډېر ښه کیفیت لري او هغه په دغه اوسني عصر کې په دغه ټکنالوژي کې ډېر یو مهم رول لري. نو دی غواړي چې داسې دغه پیدا کړي چې هغو پکې دغه کار هم پکې روان وي او ګټه ترې پورته کړي. نو د افغانستان چارواکي او خصوصا هغه څوک چې په واک کې دي یا هغه څوک چې په دغه برخه کې دي ورسره دغه تړونونه یا څه شی کوي، باید ډېر زیات هوښیار او ځیرک واوسېږي چې په دغه خپل ملي ګټې خپل ملي منافع باید ټولې پکې په نظر کې باید ونیسي. داسې نه شي چې هغه یو څه وعدې مادې ورکړي او بیا هغه څه شی چې د هغو کوم پروګرام وي هغه هغو چې شی غواړي هغه لاسته راوړي او بیا سبا ته لاړ شي لکه په وچ دغه چې سړی ورته پاتې شي که نه. نو دې په خاطر باندې باید ډېر زیات هوښیاره او ځیرکه واوسي چارواکي چې د خصوصا د یوازې پاکستان چین نه چې د هر ملک سره که دی کوم په ارتباط یا د طبیعي زیرمو په ایستلو په ارتباط یا د نفت ګاز یا د نور داسې کوم تړونونه لاسلیک کوي، نو دی باید ډېر زیات هوښیار واوسي، د نړۍ د بازار نه باید دی خبر واوسي، یا د هغه د خپل کوم مواد چې دي یا زیرمې چې دي د هغې د کیفیت نه باید خبر واوسي، د هغې په قیمتونو باید پوه شي چې مثلا دغه زموږ دا جنس په دنیا کې مثلا په نړۍ کې یعنې په کومه درجه دی او څونه قیمت لري او څونه دې ورته تمامېږي، دغه ټول شی نه باید وسنجوي. بعد د هغې نه
که کم تجارتي یا دغه لري به دې سره دغه کې به دې کې مشکل نشته دی. نو بلې موضوع ته راځم بورا صاحب د ټي ټي پی په ارتباط باندې تاسو مور باندې ډېرې ښې خبرې وکړلې. یعنی د ټي ټي پی مرام او دغه چې دی هغې فقط اسلامي نظام غواړي. یعنی اسلامي نظام په دې معنا باندې چې هلته باید شریعت حاکم شي، لکه کوم نظام چې اوس په افغانستان کې دی. یعنی ټي ټي پی هم همدغسې یو نظام غواړي چې هلته باید اسلامي قانوني اسلامي شریعتي خلکو ته خپل حقوق ورسیږي، ښځو ته هم حقوق ورسیږي، نارینه ته هم ورسیږي، څوک په چا باندې ظلم ونه کړي. یعنی هغه څه چې اسلامي عدالت دی هغې دا غواړي، او دا یو ډېر زما په نظر باندې چې دا هر مسلمان ته یعنی دا کم دې کې کم باید ورته په بد نظر ونه ګوري، ځکه چې موږ مسلمانان یو، فضل د خدای دی، او موږ ټول دغه اسلامي نظام غواړو او دغه عدالت غواړو دغه، او دا د هغو حق دی، یعنی هغه طبیعي حق هم دی او مسلم حق دی چې هغې دغه په دغه برخه کې مبارزه کوي او کار کوي. او مخکې چې څنګه تاسو یاده کړله چې ځکه چې هغه نور په لارینونو او په دغو باندې په کلونو باندې دا دغه شوي دي، دا ولې هېڅ نتیجه نه ده ورکړې، ولې دوی اوس مجبور شوي دي چې مسلحانه یعنی د زور د لارې هغو سره دغه وکړي، یعنی په جنګ کې شي. او دا داسې نه ده چې دا دی د دغه نه، دا د ډېر مجبوریت نه، یعنی ځکه چې دیو پاکستان پنجاب همیشه غواړي چې هغه خپل دغه په دیو باندې تطبیق کړي، ولې دی دې ته مجبوره شوي دي چې د دیو په مقابل کې ودرېږي. او موږ دغه خپله په خپلو سترګو ګورو بابرا صاحب چې دغه تېره ورځ څومره په وزیرستان کې ماشومان شهیدان شولو، څومره د وزیرستان کورونه د دې په نامه باندې چې دلته یا طالب دی، او طالب څوک دی؟ طالب خو هغه څوک دی چې هغه یو اسلامي شرعي نظام غواړي. یعنی دغه کورونه یا دغه اولادونه، دغه څومره کورونه د چې ویران شوي دي په وزیرستان کې، څومره خلک چې مړه شوي دي، دا څومره درون دغه درون ورته وایي چې ورته وایي دغه حملې چې همدا اوس هم په وزیرستان کې کېږي، آیا دا جواز دی؟ آیا دا د داسې حکومت د لارې کېږي چې هغه حکومت خپله نظام اسلامي نظام نه دی، هغه یو کفري نظام دی، هغه ټول سیستم نظام دغه ملک کفري دی. نو بنا دا د دیو مبارزه حق په جانبه ده، او دا د ټولو د کوزي پښتونخوا د ټولو پښتنو دغه دی چې د دیو شاته باید ودرېږي او په خپله خاوره باندې، یعنی په کوم ځای کې چې دغه عادي عقل دغه خپل پښتانه ورونه دي، په دغه خاوره باندې باید اسلامي او نظامي یعنی هغه شرعي نظام راشي. او د دې پر اتاک سره څنګه چې تاسو یاده کړله، دا خود په خوده بابرا صاحب لوی افغانستان ته لاره جوړول دي، او دا به خود په خوده به د لوی افغانستان همداسې به انشاءالله جوړېږي. نو دا خبره به وکړم مرسا صاحب، دا پوښتنو ته به جواب ورکړو. مننه ډېرې خبرې دې وکړې. دلته مسله ده دغه ورور سره هم چې رالېږلی دی، اول دا پوښتنه کوي افغانستان چین ته لوړه ستراتیژیکي فایده نه لري. د دې ورور ته به زه داسې وایم چې فایده لري، خو هغومره چې پاکستان چین ته نږدې دی او هغې کې ډېرې ګټې دي د چین. هغه لومړی خو دا دی ځکه چین او دلته چې په دغه منطقه کې چې دغه دي د یو بل ته لکه یو بل سره په مقابله کې دي، نو یو دغه دی د هند دی او بل چې دی چین دی، دغه دوه قوي قدرتونه دي په دغه منطقه کې یا په دغه سیمه کې. نو هند غواړي چې چین کمزوري کړي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په دغه لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، او همدغه شانته دغه چې دی د چین هغه غواړي چې دغه وځپي، هند وځپي چې هغه په نظامي لحاظ بیا دومره قدرت نشي چې هغه چین ته خطر جوړ شي. او بل دا کار دی دا اوس چې دغه کوم ټیکسونه امریکا په چین باندې ولګول، نو هغه ته ځینې هغه ایپل ځینې کمپنۍ دي هغه بیا راوړل هند ته. نو دوی لکه چین غواړي چې په یو قسم باندې دغلته د هند سره د یو هیواد وجنګوي. نو د افغانستان خو سره هغه شانته پوله نه لري، نو چې پوله ورسره لري یو سره بنګلادیش لري او یو چې دی هغه ورسره پاکستان پوله لري. نو دوی غواړي چې دغه د پاکستان په واسطه باندې دغلته دا د چین سره په جګړه اخته کړي. یو خو به داسې چې چین هند چې دی هغه به د اقتصادي له پلوه د هغې مخه ونیسي. بل دا کار دی هغه کومې کمپنۍ چې امریکا غواړي هغه هند ته راوړي، نو کله چېرته ناامني راشي یا جګړې، نو د هغې مخه به ونیولی شي. نو له دې پلوه هغه چې دی چین هغه د پاکستان چې دی ډېر پخوانی ملګری دی. دغه ټوله اسلحه په دغه سی پی کې هسې نور ته ډېر زیات مالي مرستې چې دي هغه دغه ته ورکوي، چین ته ورکوي. نو دغه لکه افغانستان هغې ته دومره د نږدې نه دی. صحیح پخوا چې دغه چې دلته و د
امریکا او د اروپا او ناټو چې ونه په وخت کې دوی سره یو قسم چینایانو سره ډارو بل وسم قد یو شي ناغه د افغانستان نه یو ډار لري چې دغه زیاده دغه جهادي ډلې چیرته دغه ته لاړ نشي چین ته چې په هغه سیمه باندې چې د مسلمانانو اکثریت دی او چینایانو باندې ډېر ظلمونه کول او هغه باندې لکه ډېر تکلیفونه ورته ورکړي او زنداني کړي او هغه د ځینې هغه دیني دغه ولا په زور باندې بدلون هلته ډېر ظلم روانو خاطر چین چې د پاکستان دوستونو چې د پاکستاني نسکره د غږ پورته نکړو چې ولې د چین په دغه مسلمانانو باندې دومره ظلم زیاتې کوي دوی زنداني کړي دي هلته زورهي نو مګر دا خبره نه پورته کوله ځکه چې هغه سره خپل هغه اقتصادي ګټې او نظامی ګټې او دغه د ګټې ور سره یو ځای نو دې خاطر باندې هغه دا غږ نه پورته کوي بالکل باور صاحب نه دا ازما دا خبره خلاصوم دغه ورور د بل دغه ته مې کورځ جواب ورکړم نو دې خاطر باندې هغه چې دی نو دغه ته ډیر نږدې دی چین ته بل دا کار دی د لوی افغانستان پښتون دام ډیر زبردست خدمت کړی آیا تاسو په نظر افغانستان د پښتنو قوم په دغه حالاتو کې ممکن دی آیا تاسو په نظر لوی افغانستان نو مسله د سیده چې چیرته دغه جګړه د پاکستان او هند دوام پیدا کړی وي او یا دغه بلوچستان چې دغه کوم خپلواکي د پاکستان غواړي دغه شانته په کشمیر کې ځینې کشمیریان خپل ازادي غواړي په ګلګت کې خلک راپاسيږي په سند کې خلک راپاسېدلي دي دغه کورنۍ داخلي جګړه چې د پاکستان دا د پاکستان اقتصاد ضعیف کوي تر څو پورې چې پر مخ لاړ شي شاته راځي سید نظامی لپاره واخو با هغه ځکه ټول بجټ چې په پاکستان کې راټولېږي مکسره دغه نظام ته ځین عسکري پوسټ ته ځي او به چې دیم ډیر ملاتړ کوي یو څه به قوي تر یو وخت پورې خو به هم د اقتصادي لپاره دا ډیر کمزوري هیواد دی او لکه څنګه چې موږ تاسو وګورئ چې روسانو چې په افغانستان کې هغه څو کاله جګړه وکړه ته کاله نه کاله جګړه چې وکړه دا نه روسه د روسانو فوز په ځای په شوی نو اقتصادي ځای په شو نه منځني عیسائی هیوادونه او هغه د مشرقي اروپا هیوادونه هغه ته ازادي ورکړه اندسې کوم وګورو په دویم نړیواله جګړه کې هم هغه دغه چې انګريزانو انګلند چې نو هغه چې د هغه اقتصاد کله ځای په شو نه هغه واغه بری صغیر ته چې د هند او پاکستان د خپلواکي ورکړه دا غي نه وتل سید هغه دغه واغه کلتوري خپلواکي خو هند او پاکستان وانه غسل هغه نظام او مخشن پاد شو قانوني وسم د انګريزانو دی خو بیا هغه کوم فزیکی حضور چې هغه درلودو هغه دغه زینلار او هغه کنټرول ورځ کمیدو بیا دغه کنټرول چې دی هغه امریکا په خپل لاس کې واغوسو پاکستان چې دی لمړی به انګريزانو کنټرولو به روسه چې دی دغه اقتصاد چې کمزوري شو دا به امریکایانو په دې باندې اثر رسوخ زیات شو دغه د کنټرول لاندې راغی هغه چې به طبيعت کوم دغه به پالیسي به ورته ورکول هغه دغه فوز په مخ باندې وړله اوس چې دی لګ د امریکا چې دغه ته نږدې شو د هند ته نو به د دوی ډېری ورځ دغه چې دی نږدېواله د چین طرف ته ځي نو دغه خپل هر یو هیواد خپل ګټي او لومړی په نظر کې لري موږ باید افغانان د خپل هیواد ګټي موږ ته لومړیتوب لري او لومړی زمونږ همیشه د هر افغان په فکر او ذهن کې لومړی افغانستان وي نه ګوندونه ځنې دي چې موږ وګورو دغه تاریخ کې موږ ته معلوم شو دا څو لسیزونه دا ګوندونو مشران اکثره د نور هیوادونو ایجنټي کوي خاصه د غواړي چې قدرت ته ورسیږي نو هغه باید موږ ته لومړیتوب نه لري موږ ته لومړیتوب د خپل هیواد د خپل خاورې ګټې چې کوم دي هغه باید موږ ته لومړیتوب لري نه د ګوندونو نه د نور شخصي خلکو چې الته د پردو هیوادونو ایجنټي کوي او الته راځي په افغانستان کې د ګوتې وي قومونه جنګي خلک راپورته کوي د نظام په ضد باندې د افغانستان په ضد باندې د افغانستان د نوم په ضد باندې نو ځکه دغه اوس چې د طالبان چې دې ځکه د دویم کې چې د پاکستان خبره نه مني نو دغه داعش بمرلېږي او نور ځنې د سي ګوندونه راپورته کوي چې هغه به دغه د نظام خلاف باندې وجنګيږي او دغه ته به جګړه دوام پیدا کړي ځکه هغه ته خو فقط افغانستان کې پاکستان ته صرف جګړه پکار ده چې جګړه ای چې داغه واغه کوم د پښتونخوا وسایل او د افغانستان د غوبو د نور په خوا بزنګرونو د ټول چې دي د وسایل باید پاکستان ته د سی رواني نو ان شاء الله تعالی موږ به کار کوو اول په دې الله پاک د چاري وکړي چې زموږ په خیر زموږ د هیواد او د غلوی افغانستان جوړ شي موږ لکه د سې چې موږ دغه ژوندۍ ساتل غواړو د افغانستان دغه کوم دغه چې د فکر چې دا باید د هر افغان سره د کوزي پښتونخوا د مرګرو سره موږ د څو دغه خپل دا کوشش څو کالونه
چې موږ اول دا یو پوهاوی د کوزي پښتونخوا پښتنو ته ورکړو چې ځان ته پاکستانیان نه وایي، ځکه دوی ځان ته باید پښتانه ووایي او موږ هم ورته باید پښتانه ووایو. چې کله دغه ځای نه د پښتونخوا نه یو پښتون افغانستان ته راځي، باید زما پښتون افغان ورور هغې ته باید داسې وایي د پښتونخوا نه یو پښتون راغلی دی، نه دا ورته وایي چې پاکستاني راغلی دی. او هغه باید خپل هم په پښتون نوم باندې فخر یا ویاړ وکړي، د پښتونخوا په نوم باندې ویاړ وکړي، نه د پاکستانیت او نه د پاکستاني په نوم باندې. چې کله په افغانستان ته راشي ورته کوم پښتون راپاڅېږي زه پاکستانی یم، نو دا خو موږ ټولو پښتنو ته زور راکوي چې ورته خو اول پاکستانی نه یو، بل پاکستان خو هغه دشمن دی چې د کله نه جوړ شوی دی د افغانستان په ضد باندې دی. نو ته بیا ځان ته پاکستانی مو وایه، ځان ته پښتون وایه، افغان وایه، دی وایه زه د پښتونخوا نه راغلی یم. دا ضرور ده، صحیح ده، ته د مجبورۍ نه دی اوس هغه پاسپورټ اخیستلی، ځکه ستا ټوله خاوره د پنجاب په حواله ده. نو که تا یو پاسپورټ واخیستو نو دا خو مهم نه دی. انشاءالله تعالی که خپله بېرته د افغانستان سره یو ځای شي، دغه پاسپورټ خو تا ته د افغانستان حکومت به هم درکړي. خو اول دی اول زموږ الله پاک دې زموږ اقتصاد قوي کړي او افغانان دې الله دا وخیر کړي چې د خپل هېواد د پرمختګ دپاره کار وکړي. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې بیا نور پروګرامونه هم همداسې کوو. راسا صاحب که ته اوس څه ویل غواړې هغه وي او بیا پروګرام راټولوم زه. او زه فقط به ورا صاحب دوه درې خبرې کوم، به خصوصا د کوزو پښتنو ته چې که تاسې د اول د هندو په چین پرتله کې یعنې څومره چې مسلمانان په چین کې ځورېدلي دي او ځورېږي او یعنې حتی ډېر ظلم ورسره کېږي، ولې پاکستان په دې ښه خبر دی، په دې ښه پوهېږي، ولې پاکستان ته د هر شي نه حتی د خپل د اسلام نه او حتی د ټولو نه هر څه ورته د دې ورته خپلې ګټې ورته مهمې دي، خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، ځکه چې هغه د چین سره بزنس او هغه ټولې پروژې هغه ټول سیستم یې د چین سره جوړ دی. نو د دې په خاطر باندې هلته که مسلمانان وژني او که هر څه په کوي هغو ته دا ارزښت نه لري. نو زما هدف په دې کې دی چې دغه زمونږ کوز پښتانه باید په دې پوه شي چې دغه د پنجاب ریاست چې دی دی ټول عمر خپلو ګټو ته ګټلي دي، هغه څه چې د دې شخصي ګټې دي، څه چې پکې د پنجاب ګټه ده، اینا هغه ګټو ته ګوري او هغه نه د زمونږ نه د دین پروا لري او نه د بل شي پروا لري، فقط هغه خپلو ګټو ته ګوري. نو د دې په خاطر باندې دا خبره مې وکړله بابرا صاحب چې دا پښتانه باید په دې پوه شي، یعنې په دې باندې باید فکر وکړي چې یعنې چې زه دغه ملګرو بخښنه غواړم، دا ټیک ټاک به دغه کو چې موضوع ګورم چې و غرور یو سوال کړی دی مننه ته بابرا صاحب بس نو زه نور شی نه لرم ځکه چې وخت هم کم دی، نیم ساعت هم خبره زیاته شوله. نو سمه ده، زه دغه نه یو پوښتنه کوم. د غرور به ته لیکلي دي وایي هند په نړۍ کې پنځم اقتصادي قدرت دی او پاکستان په اقتصادي انزوا کې دی. بالکل دغه دی، خو داسې مسله ده چې کله ما هغه داسې مشکل کې خو ډېر ځای د همام دا خبره وکړه چې دغه د لوی افغانستان جوړېدل به داسې کېږي انشاءالله تعالی چې کله پاکستان چې دی د اقتصادي له پلوه نور هم ضعیفه شي او هغه امندي چې دا د اقتصادي له پلوه دې سره یو څه مرستې کوي او دا پې سا اخلي چې دغه سای بنده شي، نو انشاءالله تعالی دا به یو ځل د منځه لاړ شي او کار روان دی. ځکه اوس هند کې هم ډېر زیات لاریونونه دي، دلته خو دوی خو په خپله میډیا کې نه ښکاره کوي او نه پرې څوک خبرې کوي، موږ کله کله ګورو نو ډېر بد حالات روان دي. ځکه هغه څلور دغه ده موږ ورته چې شی ویو نهرونه ورته ویو یا دغه کنالونه ورته څوک وي، هغې د دغه نه ایستلي د سیند د سیند د اوبو نه پنجاب ته راټاړولي، هغې بیا په دې کې ډېرې مظاهرې روانې کړي دي. دوی خو وایي چې موږ هغه اوبو کې به د سیند کمې را نه شي، خو مګر سیند چې دی هغه وایي چې نه زموږ نه اوبه مخکې پنجاب په غبن باندې نیولې وي، اوس رانه نور هم ګرځوي. نو دغه چې دی خپله د سیند خلک خو راپورته شوي دا چې د دغه ګوند چې دی د پیپلز پارټي هغه خو په حکومت کې دی، نو هغه خپل هغه شخصي ګټو ته ګوري، نو هغه په حکومت کې دی، هغه بیا د سیند هغه دغه ته ګټو ته نه ګوري. داسې د پاکستان د پښتونخوا اعظمي مشران چې په حکومت کې راشي بیا د پښتنو ټول وسایل چې دي هغه بیا د پنجابیانو په لاس کې ورکوي. په دا وایي چې زه د فقط په قدرت کې یم، نور زه لکه خپل زما دپاره ګټه شته ده یا زما اقتصاد ښه کېږي، زه یو پوسټ باندې یم، خلک مې قدر او عزت هم کوي، نو هغه بیا خپل هغه دغه ته خوشحاله وي، دغه پوسټ ته چې په کوم باندې هغه کار کوي، نو هغه بیا د پښتنو په وسایلو باندې هغه نه دخېږي. ځکه د پښتنو د ځینو پښتنو دا کار بد دی، هغه خپله ټولنیزو ګټو ته نه ګوري، خپلو شخصي ګټو ته ګوري. نو انشاءالله تعالی موږ به بیا په بله ورځ به خیر سره بلې موضوع سره راځو. تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله جل جلاله په امان.